أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سورة ملک مقصد بری صورت کی رد شرک بالبرکات. هغه انسانان چې هغوی د الله رب العزت نه رابطې خو د بل چا باره کې داسې عقیده ساتي چې د برکاتو اختیار ورکوونکي دي. د انسان دا ژوند په ذکر کې چې امتحان دی، عقلي دلایل، تخفیف اخروي، د انسانانو اعتراف پر خپل جرم باندې، خو لیکن هېڅ فایده الله ورنه کړه. تبارک الله دې کې دوه معناګانې دي، لازمي او متعدي دواړه. دائم دی او برکت ورکوي. الذي هغه الله بيده الملک چې د هغه په لاس کې حکومت دی. ید الله صفت دی کما یلیق بشانه، کوم چې د هغه د شان سره مناسب. تاویل، تحریف، تشبیه او غیره پکې نشته. او هغه په هر شي باندې قدیر قدرت والا دی. دې باندې قدرت لري چې ورځ به موږ روشت کې مخې له ودرئ. الذي هغه الله خلق الموت والحیات چې هغه پیدا کړی د مرګ او ژوند لپاره چې په تاسو باندې ازمېښت وکړي. ایکم کوم یو ستاسو احسن عمل ډېر ښه دی په بار د عمل. وهو العزیز هغه زورور دی، الغفور او د قشم بخونکي. احسن عمله، احسن دې ته ویل کېږي ان یکون الاخلص والاصوب، چې عمل د الله لپاره او د محمد رسول الله سنت برابري. العزیز زورور دی په دشمنانو، خو ترغیب ورکې ګوره افلا. الذي هغه الله خلق السما سماوات چې هغه پیدا کړي و اسمانونه طباقا لاندې باندې 1500 کاله مزل مسافه د بل عقلي دلیل. او ما ترى تبونو ګوري په خلق السماوات په جوړګ د اسمانونه کې من تفاوت الله او شر د فرق کې نشته، ټول یو رقم. فرج البصره کې بیان ضرور بس. هل ترى ته ګوري من فطور چرته سواله مسواله نه نشته دی. ثم رجع البصر الله بیا وګرځو دا نظر د کرتين ډبل ينقلب رو بګرځيږي له کتار دا نظر د الله ذلیل او بستومان حسیر ستومان. ورسایت کې الله رب العزت عقلی دلیل بیانوي او مقصد پکې دا خبره چې ګوره د اسمان مې پیدا کړي او ستوري مې پیدا کړي وغیرہ، چې په دې باندې مې کړه قدرت دی. نو انسانانو په دې باندې قدرت دی چې مړي را ژوندې کما او لایق د دې چې بندګي مسما دی وشي. ولقد یقینا من ډول کړه د اسمان دنیا اسمان د دنیا بمصابيح د ستور. د ستور درې فرقه ته چې فرمایي ډول دی د سره په خوا کې شیطانان به وشتللی او ټیم به معلومه ولا وقت او زی وجعلنا بمغرزول دار جمن وشتم کې شیطانان لره اعتدنا د ار کړه موږ دې لپاره عذاب السعير، عذاب د اور ورکړې شوی، عذاب النار السعير. فاعل وزن د مصدر مبني للفاعل، مفعول بل شوی او مخکې موصوف کټ دی. اوس تخفیف. وللذین هغه انسانان لر کفروا الله چې کفر کړی دی، هغه انسانان چې هغه کافر دي او کفر کړی دی، بېمانه دي. دای باره کې بس صورت حالي الته اوس دا خبره بیانې چې جهنم له الله را خلق بوزي. نو څنګه شل به ربهم د خپل رب سره عذاب جهنم دی خلق الله، عذاب د جهنم دی. عذاب جهنم، جهنم معنا سخت جوړ او بد ځای. وبئس المصير ډېر بد ځای ده ورتک. هلته چې ورشي صورت حال وي اذا القوا فيها الله شکر غرزول شفاغه کې سمعوا لها اور بده غیر پر شهيقا الله اذا شهانه در وهي تفور د غشه د وجنب جو شوي دا اور ورسېد کې وسوي چې د خپل اهل وګوري ان قریب چې بده گزارو کی او پړک بیل شي د غسینا تکاد الله نجدي د الله چې پړک بیل شي د غسې د وجنه کلمہ القیا شکل غرزول شفاء بیا بده کې فوجن یو فوج سالهم تبوسته وکي خزانه ته د سوګیداران الم یاتکم ایت سنن درغله نذیر ير ورکون کې راغلک نه درغله قالو دوی بلا ولله قد جاءنا يقين راغله مولا ير ورکون کې هغه بشارت مرکړې ده، خو لیکن په دعوت کې انذار ډېر فائدہ لري. به متشرو کو فكذبنا الله به تکذیب کې موږ دوی د شی ویلي او قلنا موږ ویلې چې ما نزل الله والله نه نازل کړي من شي نه شي ان انتم نه تاسو الا فی ضلال کبیر، مگر په گمراهی کې کبیر چې غټه را ورسایت کې
اوس وایي چې موږ اسباب د علم نه هېڅ فایده وانه خسته، نه مو عقل وکړي او نه مو چېرته واورېدل. وقالو دوی ویلي لو کنا نسمع که چېرته موږ اورېدل کولی او نعقل یا مو سوچ عقل نه کار اخیستی ما کنا موږ به نه وی فی اصحاب السعیر په هغه خاوندان د اور بل کړی شوي دي. نو فاعترفوا الله دوی اقرار وکړو په خپله ګناه. جواب د سوال د اقرار څه فایده دوی له ورکړه. فسوقا الله تبعید دی اور والا له هېڅ فایده ورنه کړه. اوس قاعده د جانب مقابل له دی تذکره کوي او هغوی له بشارت. ان الذين يقيننا اخر يخشون ربهم شيري د خپل من بالغیب په حال د نه لیدلو کې په داسې وخت کې چې الله عز وجل فرمایي زه لیدلی نه یم او دو دا مسله ده. بطور مثال ما باندې ایمان راوړی دی او افضل ایمان هم دغه دی چې انسان داسې ایمان ولري چې رب العالمین چا لیدلی نه ایمان ورباندې راوړي. او افضل الایمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت. غوره ایمان دا دی. له مغفرتون دی خلقو الله بخنه دا اجر کبیر اجر دی غټ. غټ څه معنی؟ یعنی قطاده شه فرمایي کې نه د جنت نه را ورس آیت کې وسرت د شرف العلم دوی د شاقیده ساتل چې الله زموږ په لباس شین پوینا. واسروا قولكم الله کپټ کوي وینا خپل اخکار کوي انه یقینا غشر علیم بذات الصدور په دې په خبرو چې کوم شنو کې دنه پرتی دي. ورس آیت کې رد شرف العلم او من خلق دا فاعل لپاره د يعلمون شي کیږي او يعلم فعل د ضمیر په کې فاعل من خلق د غیر لپاره مفعول کا. الله يعلم اين پويږي من هغه څه چې د مخلوق پیدا کړي. وهو اللطيف وغبارك بن الخبير او د قشن خبردار دی. ورس آیت کې وس الله عز وجل دې لپاره نور عقلی دلیل ذکر کوي. نور آیتونه کې الله عز وجل اوس نور عقلی دلیل بیانې حاصل بدیدای جذبه کو اسمان الله عز وجل پیدا کړ په دې قدرت دی قدیم قدرت دی چې ورځ به دا ټول انسانان راوشتي. هو الذي اغاز د جعل لكم الارض شجر زول شاو زبار د اسمکه ذللا تابع نه ډېر نرمه چې انسان باندې به نشي کولای نکله کا او فهم شو زید دې په لارو کې غټ لارې به الله پیدا کړې دي. او کلو خوراک من رزق د رزق دا غنا و الی النشور خاصغل ورګرځیدلی دوباره حساب کتاب دې به دا وسره التب به رب العالمین خو له داخله ورشي. ورسره کې دنیا د عذاب نه یرا امنتم ایتاسو په امن کې اچانا من دا غزاد نفس السماء چې بر اسمان کې دي ان يخسفا چې راو بلیږي بكم الارض متاسو من اسمکا فاذا هي تمور الله يناس او به در بل ګرد تاویږي. ډېر د قومونو د شغلان د الله کته کړه حدیث کې راځي او هو تجلجل فی الارض وسم لا اسماء کې روان دي قارون دا غ چون کې دا پنځه کته وینو الله به اسمکا رالیس مجموع الزوائد پنځم جل یوسر 25 نمبر صفحه کې دا لیکلي چې شړی پنځه کته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل شي او دستم راوګرځه او د قشن مسلم به وکا. اگر که علماء په سندن کلام کړي دي ام امنتم ایتاسو په امن کې من دا آزاد نشي بره دي ان یرسل شراولی علیکم بتاسو من الله د کاڼو باران فستعلمون به په شي کیف نذیر څنګه رسما ير ور کول ير رسما څنګه سخت ده ورسې کې بدون د عذاب نه ير. ولقد كذب يقينا تكذيب کړه الذين انسانوا من قبلهم شکم د دوی نه مخکو فكيف كان نكير زما ير دوی له څنګه الله ډیره سخت ده. ورسې کې اوس نور عقلی دلیل او مقصد بده کې رد شی بالبرکات چې هغه به نه دي صورت مقصد هم دی. اولم يروا داخل نګوري ته الله دې مرغان له فوقهم د پاسو دې سبونه او بندې خپل وزري نه بندې دي لره الا الرحمن مگر مهربان الله انه یقینا هغه په ارشمانی بشیر لیدون کې دی به چون کې متضمن دی معنی د علم لا ځکه دې بشیر الله کې بار اورلا. ورسېت کې رد شفاعت قهري سړي د انسان واغوي د عقیده لره چې پلانې به منګه بچ کې پلانې به بچ کې الله عز وجل ور باندې رد وکړو چې څوک بچ کولې نشي. امن هذا الذي څوک دا څوک چې اساس دوباره فوت شي ينصركم باساس کومکو کې من دون الرحمن سوال مهربان الله نه ان الكافرون ان غیر مسلم الله فی غرور مگر په دوکه کې ټول په دوکه کې تبعی کې. ورسېت کې بل امن هذا الذي څوک دا غزا چې تاسو رزق درکې کچیر ته بن کې د خپل رزق بل جو بل کې داخله بننوزي په سرکشي کې او نفور د قشم بده نفرت کې دوبه نفرت هم کوي زیته دلیل به دې باندې شکر دوی له حق بیانېږي هغه به معنی نه. ورسېت کې الله وسرت کې په سیکولر نظام دوه قسمه خلک دي یو د قران او سنت په روان دي او بل خواهش پسې نو یو د سیدره کې بنې غلار شي روان او دا بل الټا ایدا برابر دي نه. افمن يمشي اسو روان دي مکمن الله الټا علی وجه بخمل ماخه دا ډیر مقصد رسیدون کې امن او هغه څو يمشي روان دي سویم برابر بنې غلار کم یو د ورسد دی. ورسې کې جواب د سوال کې دي چې د اسباب د علم نه
الله ور باندې رد کوي چې نه ارس موجود دي خو دوی عمل کې رانوست. قل ما ورته وایه هو الذي الله هغه ذات دی. کوم ذات دی؟ اهل علم فرمایي دې ځای کې اوس الله خپل تعریف بیانوي. ورته وایه هغه ذات دی انشأکم چې تاسو پیدا کړئ دا یو، وجعل لكم السمع و پیدا کړ تاسو لپاره قوه سامعه والابصار او د قشان د سترګې او د زونه قلیلا ما کم ډیر کم الله تعالی شکر وباسي. ما فاعلم دی تمیز دی تاکید هم دی پښتو کې معنا د کم ډیر کم اوس تخفیف. قل من ورته وایه هو الذي غزاد دی چې تاسو پیدا کړی فل ارض د اسماء کې و الیه خاص غلب تحشرون ورجمع کړی شي په نه د حساب کتاب مشهور شي ویلي که څوک الله غواړي کنه غواړي دا ټول سره جمع کوم خپل ځان لا ورسې کې زجر د خلکو پیغمبر علیه الصلاه والسلام له ویلي سره قیامت څه وخت دی ته چې دا قیامت یادای الله رد ورکی چې دا خبره وکوي ځکه تاسو به د غیر لپاره تیاری وکړي. ويقولون دی وای متى درو د سوق وېدا وادا ان کنتم صادقین که تاسو یې رښتونی وعده قیامت چونکه پیغمبر په غیب نه پیږي وساغه اوس برات کوي. قل هو انما العلم يقينا علم درې چې عند الله اذا الله سره وانما انا يقينا چې هر اور کون کې مبین خارا دی ولي ویلي اصل کې مخالفینو دا ویلي چې ار کړی دی علم د رب العالمین سره دین نو سمو اساس ما بین کې فرق څه دی؟ جواب در چې مال وحی کیږي اوس د قیامت صحتی دا خلک اوس غواړي چې قیامت دی راشي خو الله چې کله راغی به ډیر ارمان وکي. فلما فسر کلا چې دی وګوري هغه زلفتن الله نجدين سيئت تكتور بشي وجوه الذين مخنا دا انسانانو چې غیر مسلم دي وقيل به ویل شي هذا الذي دا غسل كنتم به تدعون تاسو دا وختو چې زر دراشي زر دراشي زر راغی ورسه کچرت الله عز وجل مال اراده هلاکت کې به مسوکته بچ کولې شي نه. قل من ورته رايتم مال اطلاع راکړ ان درې خبره باره کې کچرت الله مال هلاکی او من واغ څوک ما یې چې ما سر دې مؤمن رحم وکي نو فمن يجير الكافرين سوق به بچ کې غیر مسلم من عذاب علیم د عذاب چې درناک دی. علیم فاعل وزن دی. امام بخاری سے فرمائے مصدر مبنی للفاعل چا به دې کې مراد مفعول کړي دا اوس به داوی سره مسله ولګوا برکات والا الله دی. قل هو الرحمن هغه عام مهربان دی. امن نبی موږ باندې ایمان راوړي او په دمو ځان سپارل دي او فستعلمون نظر دی چې به شي من هو څوک دی په گمراهی کې مبین خارا ورسېد کې مثال بیان الله. قل ورته رايت مال اطلاع را کې ناس به حق وګرځي کې تاسو دا غورن یو معنا جوړي دویم تروي اورکی نو فمن یاتیکم تاسو له وسوک نه یو براوړي چې نداري نشي راوړي. سوره قلم مقصد پرې کې محمد رسول الله صدق دی او کوم انسانان چې هغه پیغمبر مخالفت کوي الله یې کې بد صفاتونه دي د دین انسان ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم نون دی له حروف مقطعات درې مقصد الله په دی. اول قلم قسم دی بره قلم باندې او ما پاسمن یسترون شدی لیکي ما یسترون قلم کې به دوه قول دی یو نفس قلم یا قلم د لوح محفوظ دی علماء هغه خبره ذکر کړی دا او ما هغه س یسترون چې دوی لیکي هغه د ټولو بارک رب العالمین دا مسله ذکر کړه. ما انت تنی په نعمت رب باندې بمجنون شرط لري والے نعمت مراد قران دی. الله عز وجل فرمایي چې ته په نعمت رب باندې لیوان نه داخلي تعالی وای وان لك يقين استاد بار الاجر اجر غیر ممنون منه به انتها دا خبره ولی ذکر کړه. اهل علم فرمای وېدای د دیو جن ذکر کړه چې په دې مقام کې الله عز وجل دا خبره ذکر کړي دا کوم سره چې دعوت کېدل او دعوت باندې اجر کې بني ول نډیر انتهي وشت اجر دای سره چې هغه لپاره اجر دی به انتها وشت اجر بل الله ورکی. وانك يقين تجيل على خلق عظيم اخلاق باندې خو لیکن لوی اخلاق اعلی برا د محمد رسول الله اخلاق سری قران دی. کیسه اخلاق مې کله راشي کله موږ دولس کارو یو علماء دا خبره ذکر کړې ده چې کله انسان حیا پکې وي او دویم تواضع دریم شرط علماء کې دا خبره ذکر کړې ده چې صدقه څلورم رافت او پنځم اهل المدا خبره ذکر کړې ده چې کله سړی د صبر ماده ولري صبر ماده چې کله په انسان کې موجود دی او دې سره په دخوا کې د صحابه احترام د الله په بندگانو رحمت دی وقار سره کې لرل دای په روانې دل بدګمانه په چا باندې نه کول به دې کارونه کې ځان نه بندول د جبه کنټرول او د قشن د حسدون نزان ساتل انسان چې کله دا کارونه وکي الله عز وجل به دغه انسان به د کامیابی په طرف باندې بوزي دل به ورکیږي اوچت اخلاق دې قیمتي دي زر دې چې ته وګوري او دوی باندې کتلو کی ته به وګوري او دوی باندې وګوري
هر سره خپل انجام څه بأيكم المفتون چې بکم یو تاسو باندې لیوانتوب دی ان ربک یقینا رب چې عالم ډیر په دې به من پاغچا ضل چا گمراه دي الله تعالی او ډیر په دې بالمحتدين سمدار والا خوش ادب اورا فلا تطيع معنا تبدري مکوا دڅ المکذبین هغه انسانان چې هغه تکذیب کوونکي دي تبدري بنه کوي اود دي خو غني ارمان چې تم سستی وکي به دوی مو کی اولا ته تابعداري مکو دا راشه جړي قسمونه کوي واهین د قشان سپګ دي قسمونه کوي او دې سره په دغه کې اهل المدا خبره ذکر کړي دا چې هغه سپک انسان دی د قران مقابله کوي هم ماذن شغل خور دی د مخه مخيب لګي او مشا انده منوړي بنمیم شغلي او منکون کې ال خیر توحید او سنت معتدن بدعتي دی او اتیم ګننګار عطل المعنى بد زبان دی بعد ذلك دغه نور څه به مشهورم دی یا هغه څو دي چې ولدي جنای دا ان کان بده وجبان دا چې خاوند مال دی ومن اندزامنو اذا تطلع عليه شکل ولسل شبت باندې ایتونه زمون نو قال به وای اساطیر اول دا غب شپ دی بوخانه یا بوخا چسپن شوی ولی وسره وړي زرد چې موږ بده باندې دا ولګو بده خرطوم تندی باندې او ان یقینا موږ اسمه کړي ده بده باندې لکه څنګه چې موږ کړي ده الله په باغ والا ګوره دنیا کې عذاب پیراغي اس اقسم پارټیم چې دوی قسمونه وکړه دوی بخامخه کټ کې دا مصبحین سبا ټیم کې استثناء ونه کړی ان شاء الله ونه ویلي څه چل به وشو فطاف الله شکروا علیها فدیبانی شکرون کې من ربک صاد رب نو هم بده شال شو دی او دو فاصبحت الله سبق رب شان دا لو کلی شوی دل والله ختم کړه باغ لو چلو شي د شګو ډېرې غنه پروتو نو دی بل आवाज ورکه سبا ټیم کې سی ویلې ان غدو چې سار وخت را روان شاله هر ته کوم تاسو د فصل الله ان کوم سوارمین کچر دی تاسو شي قد کون کې د فصل الله فنتل قروان شو هم تخابطن دی پټي پټي خبره کوي ان دا خبره چې داخل دی نشي دلره اليوم نن ورځ په تاسو باندې مسکینه چرته د یو سړی چې هغه به تور مثال مسکینی هغه در باندې داخل نشي دا خبره ورته ذکر کړه نو در دی عادت او سبا لاړل على حرد په غصه باندې قادرین ځان د سيزور ورګنو چې موږ به تور مثال بده وخت کې شي کو فصل براټو کو نو فلما فسرکل الله شهول دوی اغا نو قالو دی وینه ان یقین من شو لار خطا کړی دم دا واخص مونږ نه دی په بل طرف لاړو بل نحنو بلکې مونږ شو به برخیو وخير سویلی قال اوسطهم نو ویل اغور دوی لما قل لكم ايما تاسو نو ویل ول تسبیح نه بیانوي من ان شاء الله یا ولید مسكين حق نه ورکوي د الله او رب العالمین له رجوع وکړه مفسرین لیکي چې ذکر رب العالمین له رجوع کړه الله عز وجل دغه په وس کې به دوی شي ورکه باغ ورکه بل باغ قالوا دي ټول ویل سبحان ربنا فاكد رب زمون لرا ان كنا يقينا من يظلم كون کی یو بل باندې وزنه ملامتي شروع کړه مشرب کشر باندې کشر په مشرب فاقبل الله الى مقام بعضهم بعض دي على بعض ببعض نور يتلاو من شو بل ملامت کول ته تا خبره کړي او بل وینه ګوره ته ویل چې زو وختي قالوا دي ویل یا ویلنا هي افسوس دې موږ لرا ان كنا يقينا من یو سرکشان طاغین او عسى ربنا امید رب زمون لرا چې بدل کې برا کې مونږ لرا خیر منها غره د دینه ان الى ربنا يخير من خبر رب لرا راغبون ورګرځیدون کې به وینه مسرو رغبت دې په شلګه چې لرا شي معنا مینه وسره کو د الله تعالی دې وجنه الله ورته بل باغ ورکی كذلك العذاب والله اذا قشان عذاب دنیا ویلي او العذاب الاخره وخم عذاب رسنه شي اکبر غړ دې لو کان يعلمون ارمان کدا خلق وي دې او جانب مقابل زیره ذکر القران عادت دي دشمن له شکل یې ور کې دوست زیره ور کوي ان للمتقين يقينا تقوا دار ظفر الله عند ربهم د دوی د رب سره باغونه د نعمتونو دي وسره د سیکولر نظام شي مسلمانانو کافری ورکم تر الله فرق دی بده کی عمل کوم فرق دی نو درجه کوم فرق دی وسیدو کوم فرق دی یو جنت ته جو بل جهنم لا ان للمتقين يقينا تقوا دار ظفر عند ربهم د دوی د رب سره باغونه د نعمتونو دي افنجعل المسلمين هم بغرزو مسلمانان بشان درې مجرمانو مالکم څه دلیل تاسو ورو کې فتحکم منسن به دلیل به سره کوي هیڅ فیصله به دلیل بکاردانه ورسېد کې وسوي ک تاسو شرط کتابي پېښه کې چې منګه مو ورشي بالکل تاسو د جهنم د اور نه بچي ام لكم کتابونه احساس د پارشته الله وی کتاب فی بای کې کوي تدریس ان لكم یقینا احساس د پار فی بدیږي هغه چې تاسو خو غنئ ام لكم احساس د پار الله وی قسمونه شته لوزونه علینا په مون باندې بالغه پاخه رسیدون کې الى یوم القیامه تر قیامت پورې چې داخله به عذاب نه بچي ان لكم یقینا احساس د پار هغه چې تاسو کوم فیصله کوي دا کوم تاسو فیصله کوي دا بس مون جنت یو دا به دا ته پوښتنه وکا سلام ته پوښتنه وکا یو هم کمی د دې مثال کې به معنی زعیم ذمہوار دی هغه در میدان له شو دا خبره دی وکي چې بالکل مونږه
د الله سره شریکان دا لوز دی تورات کې انجیل کې زبور کې ابل ورسره کې الله سره کې به مشرکین شو باباګان امراولې ام لهم شرکا و د دې لپاره برخداران شته فلتراد رتقدو کې بری خپل شرکا باندې ان کانوا صالحین کده چر درشتنی وي یوم په ورځ باندې شکلاواله بو کړي چې د پونډه الله نه داخله به داور کړي سجدي طاقت بنل لري حدیث کې الله بر خپل پونډه راخره کې کما یې کو بشری ټول خلق رب العالمین د سجده پرې شي او دوی ورته شي مګر په دې پیژنو چا چې په دنیا کې د منځنه د الله لپاره اندې کړي دوی به کوشش کوي لیکن د عمله به الله نیک توکي خشعتن عاجز به د دوی سترګي ځکه ملامت پټکړې به دوی لړا الله عزت ذلت وقت کانو دوی چې دعوت کړي شي او سجده لړا دعا دنیا کې هم سالمون جوړو الته نه کول اوس الله غصه شو کله کله سید رب العالمین مخالفي الله عز وجل مقور کوي د لپاره چې سم پر ګناونه کې پوښ شي فذرن فريد ما ومنع سوچ تکذیب کوي به هذا الحديث دې خبره حدیث ورته ویلي په د نقل زرد چې موږ به راونه سو سنسته ترجمانه راګیر وکړو من هي ته بده شو طریقه شو راو پته نه جواب سوال الله داخل ستا مخالفت کې بهم تور د سنوي دا ولي و املی او زمهلت ورغم لهم ذل خو انک ایدی یقینا ول زما چې متین ډېر مضبوط دي ورسره کې جواب د بل سوال کې دې شي داخله د پیغمبر خبره ځکه نه مني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل دعوت باندې پیسې مې د خلکو نه غوښتلې الله عز وجل پیرت کې چې دا خبره غلطه را ځکه چې پیسې مې سره چانه نه غواړم بری دعوت باندې زمونږ دعوت رب العالمین د پاره دی او موږ خپل وځ الله نه غواړو اوس هم داخله کوي چې لیدي انګريزانو جنټان دی دوی انګريزان ورکي او امریکایي ورکي او عرب نه موږ الله را کوي ام تسالو ما يتسوال کوي دوی نه اجر د مصدر فهم دوی چې د تاوان د وجنه مثقلون دران کړي شوی دي بل کدانی دوسره واحده ام عندهم ما يدري سر الغيب والله اذا واحده فهم يكتبون بذلك الكيد غينا تلقين فاصبر صبر کوله حکم رب حکم در رب لدی دي کې دوه قول دي یو لام معنا د اله حکم ربک دویم قول علماء لیکل لام پر خپل معنا د لا مجلیا اولا تكون مکیگا صاحب الحد بشان دا مې والا اذن دا شکل आवाज ورکه به شال چې غم نه ډکو وسو لولا ان کچر د نه ویلان د کړه غل نعمت درب دنه ورزول شوی به بل عرای په ډاګه او هو مضموم دا به بدحاله نه پر قید به سورې قلم کې کړه دا خو په خوا د الله یاد کړي دي دلیل به دې باندې دینه دا مطلب معلوم شو چې کله وسړې پر حد کې الله یادي به تکلیف مور باندې الله پام کوي او فجتباو به غره کې دلړب د فجالو یګرزون نه کانو صالحین جوړونه وان یکاد دلته کې وسدا معنا ده د خلکو بکره د محمد رسول الله په خلک راوسه د نظر کې وان یکاد الذين يقنون یجد اخر کل شي کافران دي چې ورسې تار رب ابصارهم په خپل سرغ باندې ودي خو یې ودي غرزي لما سمعوا ذکر قرآن واوریدو ويقولون بيسوي داخل ونه دي محمد صلی الله علیه وسلم بارک به جزاله ونه دي تقریبا نه درس پتوی په لیکلي دي شیخ عبد السلام رحمه الله غټول په تنشید الاسان کې راځم کړی دي رښتیم ده نه وما هو قرآن نه مگر ادا شباره د مخلوق بسم الله الرحمن الرحیم سوره الحاقه په دې کې مقصد د قیامت مسله ده او د دنیا د عذاب نه یره ده نافرمانی د رب العالمین مکه کین الله مراګیر کی به دوه قسم انسانان بعض د خلک دي شغه نیکان دي الله عز وجل فرمایي دا غوي زه جنت دي او بعض نور چې دغه بدن دي هغه چې د به جهنم دي په بل طرف باندې لاړل دا مقصد د صورت هم ده الحاقه معنا هغه یقیني افتراتلن کې څه د یقیني افتراتلن کې وما ادراک او سبا یې کړه الحاقه د یقیني افتراتلن کې څه دي کذب تکذیب کړي سمودیان او عادیان بالقارعه پټنګون کې ورس دوی به مړه د پیغمبر چې دا خبره کې شي دروغ وایي فاما ثمود چې سمودیان الله فاهله غوډه تبا کړی شو بتواغه دي کې دوه معنی غنډي په سبب د طغیان دویم قول علماء لیکلي بتواغه دا معنی د سبات باندې چې هغه تیزو اصله دا د ورسره سره ولګوا بلکې دا سبب د طغیان او اما عاد نرشادان فاهله الله برباد شو بريحين په یو باد باندې چې هغه تیزو او عاتیا د حد نه وختو سر سره درې معنی غنډي دي تیزو یخو شغاره کو سورج عذاب سخرها الله مسخر کړو په دې باندې وش په او ته ورځي حسوم یو معنا پر لبسي یا یخو دوی د پاره سپیری وي فذر القوم تابر قوم لدو فيها بايكن شا كانهم گوي کی دي چې تنید کجوري دي خاویا ډډي خاویا دې بيخ استلې شوی خو صلی الله جو برباد کړي هغه اثر نه معلومیږي فهل ترى ايت غوري لهم دوی لره من باقیات کې دوه معنا غاندي من نفس بقيه یا باقیه کې معنا من نفس باقیه یا دې کې معنا مصدر کې من بقيه وجاء رات کړه فرعون واچا چې دا نه مخکې او کلی ولټکلې شوی بل خاطر په ګناه باندې شرک فاسونا فرمانی وکړه د رسول در خپل فاغدهم ویني ول اخذتن دا به بنول او چت جګی کړه الله دې اسمه کې لري وشته صاحب پیرا وسرب ان یقینا نار کله چې تجاوز وکي او بنو موږ تاسو هار کړی فل جاریه پروانه کیشته کی
لنجعلها ضمیر ذکر کشته لا چې دا کشته وګرځو یا دا واقعیا دا کله لکم سوز لپاره تذکره یاداش عبرت اخلی الله یودن غوګونه وایا هغه غوګونه چې هغه عبرت ولادي هغه زده کوي به چې کله دا خبره ووري فاذا باغ ټیم چې وکي وکړي چې الله یو بریش پیلې کې نفحه واحده یو وکي یو شپېلې به لکه ټم بل ټول جهان به استعمال شي وحملت الارض الله بار بکړي چې اسمه کول جبال غرونه به وټ کول شي دکتن وایدا په وټ کول فیوم ایدن په دې ورځ باندې الله واقع بکړي شو واقع کی دن کی هغه ورځ وانشقت السماء ورسایت کې الله وزداوي اسمان بچری شي فهي يوم اذن واحده بشي په دې ورځ باندې کمزوري الله اکبر اول ملک د ملائکه علی ارجاء دې بری غاړو وي ويحمل بارکړي به عرش درف صفه قوم د پاسه دې په دې ورځ باندې ته ملائکه چې بل عرش ظاهر هم د عرش حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي ابو داود کې روایت ده هغه ملائکه چې عرش باندې وګ ورکړي د وخت د نرمۍ نه تر وګي پوري اتسو کاله مزل دومره مزل نو څنګه دا خبره وکړه چې 8 اتم ملائکه کلونه یو مایزن په دې ورځ باندې و پیش کړی شي تاسو لا تخفا پټ بنش من کوم تاسو نه خاب یو پټي دنیا کې خو به تختی به تور مثال یو سړي په یو ولایت کې مشکل لاړو بل ځکه ولایت دی بل هلته وڅ چل کو اوس دوه قسمه خلک دي د چا عمل نامه په خلاسته او د چا په فاما من اوتي فساسو شغل ورکل شامل نامه به یمینی په خلاص یمین کې معنی د توحید ده فيقول دا ابو راشه ولولي كتاب اسماء كتاب اني ظننت يقينا سما عقيده وان نز چې مراقب مخامخ کیدون کې من خپل حساب سره فهو دا سړی چې په عيشه راضيه بده شجون کې خوشاله صاحبي په جنت کې عالی او چت قطوفات میوي چې دانې نږدې دي میوي بل ځای کې جنتین دان میوي رټول ول آسان اسی شراب ورته کې راځي کلو خراکو کې وشرب وسکل کو یهانیان کتیریدون کې بما پات سبانه اسلف تم چې تاسو تیر کړی دي په ایام الخاليه په غورزو کې چې خالی وي سمانه الله دا شپه ورځ د خلکو خالی تیرې کړي او تاسو د رب العالمین پر بندګۍ ډکې کړي نن تاسو له جنت درکوم او جانب مقابل الله غصه شو واما من اوتي اسو شغل ورکل شاملنا بچبلاس فيقول به بو يا ليتني هي افسوس جمال لم اتکش کمال نه ورکل شوی کتابیه اسی کتاب بیو ظاهر پاره سکتی ولا مدري زنه پوهګه ما حساب زما سره الله اکبر ما په دنیا کې وچ حساب نشته قرآن کې الله فرمایي د ذری په اندازه کې نیک عمل لیکړي که بد لیکړي دا به تګوري حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي د اوی انبیو عمل چې د انسان سره په ورځ قیامت دا به کم وګڼي کله مور د رحم نه وسړي را بار شي رب العالمین له سجده پریوځي کلونه تر مرګ پوري دا به خپل عمل کم وګڼي حتی حدیث کې دا راځي 500 کال وسړي به مزل کړي لیکن د الله رحم چې نه جنت لنه شتلې یا لیته هي افسوس دې رکانت القاضیه کاش کې دا مرګ ولنه فیصله کړي ختم ازما مال چې شو دکانونه می چې شو بچی می چې شو اولادونه ما اغنا د فنکړه انی زمانه مالی مال زما هلک برباد شو انی زمانه سلطانیه فوج ملګری می خذوه الله یونس یو د قشان توق کې وروا شوي تو غاړه غو شوي حدیث کې راځي ابن ابي حاتم نقل کړی دی محمد رسول الله فرمایي چې کله رب العالمین امر وکړي چې خذوه وین سینو دی یو انسان پسې به اویزره ملائکه راوچي او دیو ملک د اوګي دیو طرف نه بل طرف له دومره سور دی لکه مشرق او مغرب الله اکبر ثم الجحيم الله به جهنم لدا نه باسي ثم في سلسله به با زنجیر کې زروها چې دغه غزونه چې دی اوی غزري فصل کو زوړن کې الله اکبر هغه غزونه د الله په غزونه باندې اده ظلم شو دوه کاری کړی دي انه کان لا یؤمن بالله یقینا د شو ایمان نه لرو په الله باندې لازم شلو دی او بل تیجانه کوله طعام المسكين په طعام د مسكين باندې دلیل له دې چې ګوره مونږ او صدقه نه ورکولا نو فلیس رد شفاعت قهری باباګان به بچ کی کنه چې د دنیا کې د الله نشو په بل چا باندې اعتماد کو فلیس له نه بيدر فار اليوم ها هنا په دې مقام کې حمیم ګرم دوست ولا طعام النخراك الا من غشین د جهنم نه وینځوي صحابدن الله اکبر حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي کيو بوقا دنیا کې چیرته واړول شي دا ارڅو بدوي شي او ګره مې وچ ورته راول شي د مخلص سرمنی راغولي شي بل سر راوړي ارڅ ورنو ورځي یو پرسق دی نو پرسق اندازه باندې به جواب باري یو غاک وي د جهنمي دومره لکه دوه غر لاندې شنډه باندې عمل راغلي بر سرله او ماران لړمان بده شي لکه دنیا قشر الله عز وجل ورته دنیا ما په حق رسول زر شمال راکوي چې بچي د ورنه به او الله زینه منه حدیث کې راځي چې اسمان د سر نه چیرته اوسمن راخدا شي مازیګر برابر شي کلونه به جهنمي مسل کوي لیکن دا به بخلن رسیږي الله اکبر ولا طعام در خلق خوراک بنه الا من غش مگر دا ویني زبي نه بخري دلړه مگر مشرکین دل دخات اندام مشرکان فلا الله يدشنا دا قسم کوم به ما پاس تاسو ګوره واج نه ګوري مغيبات او مشاهدات
سبارکی انه یقینا دا چې وینا د رسول الله کریم عزتمن محمد رسول الله جبريل عليه السلام دی وما هو ندى بقول شاعر شرط وینا د شاعر قليلا ما تؤمنون کم ډیر کم تاسو ایمان لري شاعرم ګور دانه دي د شاعر خبرم نه ده پردیش شیر به شکل وی ته ګډ وډ بشو ولا بقول کاهن نه د قشاندا وینا د کاهن دا باندې د غیب خبرونه شوی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک کاهن لراشي نو څلوي خرجې مونږ نه قبليږي او کداغه په خبره باندې تصدیق وکړي رسول په قران کافر دی الله اکبر دا ګوره دا خبرګر دی د غیب خبرونه وی کوزه ګرځي غل معلومي قليلا ما کم ډیر کم نشد تاسو تنزيل نازل شوی من رب العالمین رب العالمین دخانا ولو تقول قد جد دروغ ترلې په باندې باز وینا غاني لا اخذنا من بني ولي منه ذن باليمين بدي خلاص او به هم کټ کړي منه ذن الوتين رګ دمرای کدا کار پیغمبر کړي مې د شو سره کول فما منكم نشستاسونی چوکس ددن الله ابلاغ کون کې مانع وانه دا قران چې الله یاداش تقوا دار د پاره وانه یقینا من پویګو ان منکم یقینا بعض اساسونه تکذبون کړي وانه یقینا دا افسوس دی به غیر مسلمو او انه یقینا دا چې الله حق الیقین د شي یقین د شي حق دی تب څه شر کوي فسبح الله التسبيح بیان وا باسم ربک پنوم درف سبحان العظیم شلو دی لوی دې وجه حدیث کې راځي دا پرکو داغه کې وګرځوي من رکوع کې ورسو سورۃ الله عز وجل دا و چې به سوالات مکوي کې الله عز وجل مراګیر کې به قیامت سختی بیانې بسم الله الرحمن الرحیم سأل الله سوال کړي سوال کوونکی به عذاب واقع به عذاب واقع کیدونکي هرادش للکافرین د غیر مسلم د پاره لیس له نه وي غیر پاره دافع بلا کوونکی د چا له خانه برازي من الله د الله د خانه سل معارج الله چې خاوند د اسمانونو دي تعرج ورخي جو ملائکه او روح الیه غلره فی من باورس کی کان مقدار دا انداز 50000 سره 500 کاله کله زر کاله نو زر کاله د پاس اسمان له 500 کاله لاندې 500 کاله پورته او دلته 500 کاله چې ویل شدت المنتهى پورې اوس پیغمبر تلقین د صبر ته دعوت کوي داخله به مخالفت کې ته څه کوي صبر کم صبر جمیل کې استا جمیل څه ویل شي مفسرین لګي هغه صبر لوي لکه چې باندې کې جزء فزینه او صبر عند صدمه الاولى محمد رسول الله فرمای بهترین تحفل دا صبر تقریبا يوصل آیتنا اتدرش حدیث شپارس اثر یول لس اثر شپارس فیدی ابن قیم په کتاب لیکلی دی شپږ پسونه باندې مشتمل کړی دی انه یقینا دا چې د ګوري هغه بعیدن لري ونراه من ګورو قریبا نږدې بس رسول الله چې قیامت نور راغی ځکه دا قیامت علامه ده یوم پاورز باندې تكون السماء چې د اسمان بشي الله وکال مهله یو قول علماء دالي کړی دي لکه د شګو ډېره یا د خیر د تیلو خیره وتكون الجبال الله اذا غرنا بشي کله نه بشان درنګي وړي ولا يسال سوال باندې کې حمیم یو ګرم دوست بل د دوست نه دوی ګوري یو بل یو د مجرم خوک بغنی مجرم ارمان شي فدیه ورکی جرمانه من عذاب یوم هیزن د عذاب د ورسنه خپل بچي وصاحبته او د قشان د خپل کزو د ورونه اورورا او خپل خاندان التي هغه چې دا ورته التا ومن فی الارض جميعا سوچ به اسمه کې د ټوله ثم بس دې به دل باندې جاتم ورکی کله د سینه دا انها دا لمبیدی او استن کې سرمنه لا تدرا بلی بمنات برجا چې شاړه ولې ورته وته الله مخړه ولې وجمعوا بمال جمع کړي فاو به د قشان لوی کې ساتره ډېر خلک مال جمع کوي کنه بانک اکاونټ هغه کې ساتي دې لپاره چیرې به ور سره ګورو کوم سبا غریبانو شي بخرو ان الانسان یقینا د انسان خلق پیدا کړی شوی حلو سمانا اذا مسو شر چې تکلیف ورته ورسیږي چې پځي کوي او اذا مسو الخير چې خیر ورته ورسیږي به معنا کول کوي الا المصلين مگر مسکون کوي اوس کې صفات ور کوي بیانې چې تاسو د قیامت سختینه بچیږي په دې باندې دا څوک دي الذين مسكون کې اخر دي چې پر خپل منځونو باندې دوامدار دي او الذين اخر دي في اموالهم دي پر مالون یا حق معلومه للسائل السائل او محروم ببرخلا او الذين اخر چې تصدیق دي ورځ جزاء او الذين اخر دي هم من عذاب ربهم دا عذاب خپل من مشفقون يريدون کړي ان عذاب ربهم یقینا عذاب رب دوی شي غیر مامون دا غور به امن نه دي نجدر شواقي شي او بل او الذين اخر دي هم لفروجهم يقولوا فرجون لحفاظت کوي دي یو معنا دا چې چاله ښکار کوي نه حدیث کې راځي چې د فرج حفاظت وکړو د قشن د جبه زیر جناس موارب یا حافظون ځان غلط نه استعمالي الا على ازواجهم دخل بيان لو ما ملكت ايمانهم من زي زګل خو یو بدن دي فانهم دي ملامت نري فمن ابتغى بشاشه ټول وکړه ورا ذلك اخر دین فاولئک داخله کوم د تجاوز کوون کړي دي کې قول دا چې عمل د قوم لوت څوک کوي دیم قول دا باز خلک د خپل خواهش د لاس نه پوره کوي
نو هغه انسانان چې د لاس نه خواهش پوره کوي الله وی دا تجاوز والا دي. امام شافعي شردا معنا کړی دا او الذين اخذوا جدي خپل امانتونه لوزن لراون لحساتن کړي او الذين اخذهم بشهادات بخپل گواهی باندې قائمون ولاړ دي او الذين اخذوا جدي پر خپل منظور باندې حافظون حفاظت کوي د منځ درجه پیژني اولئک داخله بباغونه کې به الله عزت کړی شوی. اوس قران کې الله ور باندې رد کې بعضی خلک قران لغوه نه کړي ایسه په تر په بل تر باندې منډي وي ولی بس وجره الذين انسانان لچ کفر کړي انسان وړاندې زغلي ان الیمینی دیکھی طرف له دې چې طرف لړلې ستاره خو نه شي په بل طرف ډلې نسې د پاره دې چې د قران مقابله څنګه وکړو. آیت ما یتمل ډیر سره منهم د دین آیت خرج داخل بکړي شي جنتون د نعمتون لك الله د سینه ده ان خلقناهم یقینا موږ دې پیدا کړی ما داسن چې دې له پثره منی فلا د سینه د قسم کوم برب المشارق پر رب د مشرق او مغارب باندې ان لقادرون یقینا من یزور اور مشارق او مشرق او مشرقین د اړو جدا جدا علو قادر په دې معنی چې بدل کې براول خیر غره منهم د دین او ما نحن من شرط عاجز فذرهم بريد دوی شي ننوسی او لوبي گئی حتی چې چې مخامخ شي خپل ورځي سره الذي اغه چې دوی سره وعده کې دي شي دا کوم ورځه یو مراسه ورځ چې دوی برستلېږي راوځي به من الله جدا چې د قبر نه پتا دی باندې حدیث کې راځي اول بس ما قبر نه خارو تختی دوه حالات الله ذکر کړی دي. کله د انسانان بد شي لکه په تور مثال ملخان یا پتنګانو غوندي خواره واره او نو اول بر پتنګانو غوندي ډیر به ګډوډ بیا د ملخانو غوندي الله اکبر کانهم گویا کې دوی د خپل دربارونو لا چې شي منډي وهي لکه مشرکین کې عادت د خپل دربارونو له بدله شر د موږ به نجات راکې او دا برکې دا خاصه الله عاجز به ابصار دا سرګي به خلکو الله عاجز به دا او به سوي پټکړي به دوی لړا ذلت ذلیل به دا ذلت به پټکړي او به ورته سوي شي ذالکم دا چې علیهم الذی اورز کانو چې د سره وعده کې دي شو ورسا آیت کې اوس ادب بیان د دعوت حاصل بدای چې اے خلکو نوح علیہ السلام دعوت کړي لري نو د قوم نه دی مانلې نو دلته موزه خبر ورته ذکر کی چې کتا سو ان الله عز وجل وګوره تاسو باندې معذاب راولي گیر به مو کی او د شګرواله به د الله دې شګرواله دی. بسم الله الرحمن الرحیم متعدد وختونه د دعوت ان ارسلنا یقینا من لګل نو علی السلام قل قوم ته اند دې خبره بارکی څه بارکی اند دې بارکی چې یې ورکه قوم ته دی من قبل ان یاتي یوم قیدن شدید براش عذاب لري منذرناک نو قوم ومنلو قال وی ویل یا قوم یې سما قوم کله چې وراله دارک به ورته وشي ای زما قومه ما خو تاسو دعوت وکي ولې تاسو منل در باندې پکار دي چې ضروری به تاسو د املای. قال يا قوم دې ویل شي عذاب ای زما قومه انی لکم یقینا تاسو نذیر مبین ير درکون کې مکارا ان عبد الله بده خبره چې بندگی وکي د الله او تقوا دغه ویلې چې زما اطاعت وکي یغفر لكم بکنه بو تاسو اساس د ګناهونو ورسته به تاسو علاج مسمى معلومه ټی پوری ان اجر الله یقینا الله نه ټچ کړه شي نشور سکیده کچر تاسو پويږي بن ور سکیږي نو مخکی د دعوتو کې خلکو من قال رب ویل یا رب زما انی یقینا ما دعوت ورکړه خپل قوم را د شپې او د ورځې خو فلم یزد نه دې زیات کړي دوی لا چې شین دې زیات کړي سمته دعوت الا فرار مگر تخته بزې دې باندې دې اومني تخته اسمانه وکړه لاړه په بل طرف و ان کلما یقینا شهر کله دوی هر کله دوی شیکم دعوت کما لتغفر لهم دیر پاره چې ته دوی لا بخنه وکي نجعلوا دوی ګرځي اسواب هم د خپل ګوته په غوونه کې او راتاو کې د خپل جامې بزان او کلک شو تکبر وکي په لوی کول باندې ثم بزدین انی یقینا چې هم دعوت مور کړی دوی له کارا مرته خبره کړي ثم بزدین انی یقینا چې ما اعلان کړي لهم دوی له پټواله مې کړي کار خبره هم کړي دا پټه مې مرته کړي دا لهم اسرار دوی له پټه څه دی ورته ویل دي فقلت ما ورته خبر وکړه استغفروا ربکم بکنه غواړي تاسو درمنه نو کان یقینا هغه چې بکون کې غفار بخون کې نبی بشیر وشي یورسل السماء او بلی اسمان علیکم بتاسو مدران د ضرورت مطابق او زیات بګی تاسو به اموالنا الله بشي مالونه او بنین د قشان بچي ويجعل لكم جنات او بغیر تاسو لپاره لوی باغونه چې شبته وګرځي باغونه به الله برابر کی چې غیر ویل شي جنت ډېر ورکی کې د توحید فائدې خو ارمان چې د خلکو منلې وینو وینه منلو
اما لکم سو وجه تاسو الله وی لا ترجون لله وقار چې نساته الله لا عقیده د عزت وقد وحى الله چې الله پیدا کړی په مختلفو حالاتو الم تروا تاسو نه ګورئ څنګه الله پیدا کړی واسمان لاندې باندې وجعل القمر طباقا چت پچت به ګرځوي داس پګمې فین بده کې نورن رړه او جعل الشمس به ګرځولې د انوار سراجن دیوا والله الله تاسو پیدا کړی د اسمه کې نباتن پیدا کولو نو موږ خاور نه پیدا نه یو منې نه پیدا یو بابا دې امر پلا غلط نه اخري ثم يعيدكم بما برت واپس کې دی لړ په واقع کې به امر بس اخراج پر ایستلو او الله ګرځولې تاسو بار د اسمه فرش لتسلكوا دیر پارچ تاسو ونه شهیدین لاره پراخه قال نوح عليه السلام يا رب سما انهم يقينا دې زمانه فرمانی او تابعداري وکړه من دا چې زیتین دلړه مال د او بچي د مگر تاوان دی د هغه په دې ور روان دي نو رب وزور عبرتناک سزا په کار ده د سزا ور د په کار ده چې دوی راګیر کړی شي ځکه دلته ورته الله اوس غوسه شو بدوایي ورته وکړه راګیر کربا ومکروا دوی چلنه جوړ کړو مکرن کوبارا چلنه غټ وقالو دوی ویل چې نو برید د خپل خدایانو نو برید او دغه شان سو هغه یغوث او یعوق او نصر د دې معبودان اول نه کان خلق امام بخاری سے فرمایي کتاب التوحید کې به بس تصویران جوړ کړو مجسمي سے بندگان شروع کړ مختلف شکل ناسونو زمرو او بازان غوندې وقد اضلوا یقینا دوی گمراه کړو کثیرن زیات او نه مزه تو ظالمان لره مگر تبای مما د وجر گناهونه دی الله دوی غر کړی شو او داخل کړی شو نار نور لارواح فلم یجدوا دوی مندن خپل ځان نه پاره سوا د الله نن سوارم کوم کی مقصد به کرت شفاعت قهري مو وقال نوح عليه السلام يا رب زما فريد بل اسم كبان من الكافرين غير مسلمين او رباد انك تقضي فريد برباد بگی گمراه بگی بندگان او دین وروړي مگر فاجر انسان او غیر مسلم مخکې ویل کنه چې دا کارونه دوی کوي رب اغفر لله بکنا او کمال او دغه شان زما مور پلار لروان سوچ داخلي زما کورلا کشته مراد دی دین مراد دی د کور مؤمنن چې مؤمنانو نارینه او زنانه ولا او ولا تجد ظالمين ما سيت ظالمان لله تبارك مگر چی شي تبارك من تبي بسم الله الرحمن الرحيم قل ورتب اوحي الي وهيك ليش مره انه يقينا وقت يخذ له سكسان من الجنه الجنات ولكن تل رسول الله صلى الله عليه وسلم قران ويلي فقالوا دي ويلي ان سمعنا يقينا ورد قران عجبا نشنا قران نشنا څنګه يهدي الى الرشد خلق رواني کامیاب الى فامننا بهم بما راوړي ولن نشرك بربنا من بشر نجوړو قرب زمو سره څو قران کې خوري مسائل خو لیکن مرکزی مسله توحید ابن قیم شبزګه لیکي چې ما من آیت فی القران الا وهي تتضمن التوحید قران کې هیڅ یو آیت نشته مگر باغی کې قسم توحید الله رب عزت تشریح کړی دی مونږ یاد نه کې او د شاد نه کې دا مسله توحید د وجنه قرآن لرجو بکار دا وانه يقينا شد رب زمونږه متخذني دنه ولا صاحبه شرط بيبيونه بشي وانه كان يقول يقين ويل بقمقل زمون فالله باندې ظلم نه ډګه خبره وان يقينا من ګمان کوند دې خبره بار کې چې دروغ بونه وي انسانو پیره په الله باندې و باندې تړي په الله باندې دروغ وانه كان رجال يقينا کسان سړيو من الانسانانو چې دوی په نه ولا برجان پس کسان من الجنه جنات دوی ذات له ولا حق سر کا شيږي او مونږ ولا دار کم ته دی وجنه حدیث کې راځي د طلحه ابن عبد الله لغت چې خوښ شونه ویل حس رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نه بلکې دي شو وایا چې بسم الله بری ویل ملائکه به دوشت کړي وي نو غیبو چې ولا مونږ دي شو اعوذ بسید هذا الوادي وانه یقینا دې ګمان ولا کسان چې تاسو ګمان کوی اندرې بار کې چې الله تعالی براون الی احد یوکس د نبوت پنه اېدا منا اخی دنیا کې روچته ده وان یقینا من چې الله دوی ویلي نږدې شوټه شم کې اسمان مسم کې فوجدنا من دا من دکړه ډکړې شو شوګیدارانو شدیدن سخه ولمبي وي وان یقینا من کې نسل من هذين مقاعد اجر کې نسو کې دورې دوله فمن یستمع بشاب جو کې خل بده وخت کې من د به غیر پاره لمبا رسدن تیارا یو تیار لمبا په دې وخت کې وا نو به استا د سړې راګیر کې پکې وان لا ندري من په دا شر نريد شر را د کلشوا چا باندې چې اسمه کې د مراد بهم ربهم کې را د کړه به باندې رب د هدایت دا پته نه لګیدا وان يقين باعث من نکان او من باعث من دون ذلك نور وكنا ومنغا لار ولا جدا وان يقين من ګمان کو شوم عاجز نو کو الله فی الارض اسمه کې یقینو ولن او چر دمو عاجز نو کو هغه حرمن په تختم مشدله وان يقين من مورد الهدى هدایت امننا به من پیمان راړو قران د هدایت کتاب دی د هدایت ډیر اسباب دی سبب قران دی نو فمن یومن فساچ ایمان ورو بخبل باندې نه بهیریږي کمه د زیتینا د شنه شامل ډیر کړي موږ چر کم ورکو یا ګناه لکړي موږ څه غټ پیټه وتړو دا به الله به نه
وانه یقینا باعث زمونږ مسلمانان او باعث کاګروان او القاسطون. فمن اسلم، امام بخاری سے بلته مصدر المصدر دغه فمن اسلم بجاج تسلیم ورکړه الله له فولای غدا خلک دې مند کړ هدایت. واما القاسطون هر چا کاګروان دي د جهنم د پاره حتمن لري او دوی استقامت کو بدی لار باندې موږ وسکو په دوی باندې ما انوبه پراخه لنفتنا ودره پاره چې موږ زمې کو په دوی باندې فی بدی کې ومن یول چا چې مخواړو ذکر رب دې یاداش درمنو داخل وشیدا داخل به کې عذاب سخته. او بل وان المساجد یقینا جمعتون د الله لرحمت شموي د الله سره بل چاله وانه لما قام یا دا زید سجدي شغان دمونه د رب العالمین نسبه بل چاله ټویما هر کله چې ودر د عبد الله مراد رسول الله دی نو یدوه چې دعوت ورکو کادو د جنات پښول کلمچه یکونون شوب د باندې پشان د لمشي یا صحابه د محبت د وجنه او دریم قول علماء دا ذکر کړی چې دا معنا شو مخالفین په د باندې سره تاسو قل او انما ادو یقینا زرا بل د خپل رب او شریک نه جوړم دا غسر احدنی څوک او قل دا خبر وک ان چې مالک نیم لکم تاسو درند zarar د پکول نه د هدایت رشدند کامیابی او قل دا خبر وک ان چې چرته ما څوک بچ نه کید الله عذاب نه یو کس او زب مندنه کوم شوا دا غن زیاده فنه چرته بزم الا بلاغ المنا الا ابلغ بلاغا زره سوال کوم د الله د خو نو دغه پیغامات هغه تاسو رسوم. ومن يعص الله وشرك فرمانی د الله کې او د رسول فإن له يقينا د غره پار ورته جهنم د خالدین فی همیشه به پای کې بدن همیشه حتی اذا راو تر دې چې وګوري ما څه دوی سره وعده کې دي چې دوی په شي څوک د کمزوري په اعتبار د کومک او عقل او عادت او کم د په اعتبار د شمیره دوه وسوي چې رم ملګری زی دی دا به وګورو. قل ورته وینا درې سنه په یک ما قریب نه نږدې ما او چې تاسو سره وعده کې دي شمه جرو کو وګرځي هغه رب سما آمدن نیټه عالم الغیب په په پټه باندې اطلاع نور کې به خپل مغیبات باندې ان شاء الله الا من ارتضى لیکن څوک چې غوړه کې د رسولانو نه به رسالت ورکړي دي چې نه مخکې نه ده استثناء منقطع ده ځان له مسله ده هغه به ځان له خبره ده الله رب العزت ویلي الا من ارتضى مگر اوس چې غوړه کې رسول فانه یقینا داروانی ده غنه مخکې او رسته رسدن تیار دستا دغه حفاظت په خاطر ليعلم معلوم کان قد ابلغ یقینا دی رسول پیغامات خبر رب واحاتو غیره کړي به ما پاس باندې شي دوی سره دی واحصا شمارون کړي ډیر شمال ارشه به بار د عادت ټول شین رب العالمین شماري دي هیڅ څوک ته بچ کې دی نشي اخو د خو نشي کېدلی. بسم الله الرحمن الرحیم سوره مزمل کې دا مسله د شپې قران قیام الليل کې ول ولا مدثر کې وي سبب بیان ځکه دا ډېر ګران کتاب دی د شپې د شړې دماغ هم برابرۍ حدیث کې راځي د شپې په اخر کې د پاس اسمان الله عز وجل راځي او دغه شانه په دې کې استاد د دعا کې قبليږي او دې سره حل نو دا خبره ذکر کړې د انسان د معدې او د دماغ بڑاس نشي سبب بیان وا یا ایها المضمل ای شړې په سامان اچون کیا زملونی کله ابتدا وحیراله به اول ایتونه چې د سوره علق نازل دي دا اول د امور اضافهونه به ډېر وخت وحي بندونه خلق ویل چې دا اول قم الليل چې شپې لا قلیل مگر کم نصفونه مې خلیل دار شپنه شول ولا سمانه کوي او یا کم منه دغینه قلیلا کم او زد علی زیاد کپای باندې نیمای اذن مین لکم یرغنم کما ورتل القران ترجیل ولا قران پر رسول الله الناس نلقي یقینا من غرزه بتا من ویلا درنا زکه ودرېږي با خازن د سوال استوجاهات د منافقانو باندې درنه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون درنه ته مېدا سره دین شغه امام الانبیاء دی او رئیس المتقین دی چې خلبتی وتا یقینا فاسدل د شپې چې هي اشد او ډیر سخت موافقت د شبه او سره واقوى مدير خدي قيلم بيت بار دوينا وط اندامنا شو بس دماغك خبرك لك نخلي ان لك يقين استثار بار في النهار بده ورس الله مشغول تي ازيتا طول ورځ مو درېګه کمیس او اس کو یاد کنم درب دی وتبتل جدا شي الله تعالی تبديل بجدا کېدو وخت ورک رب المشرق چې رب د مشرق او مغرب دی لا اله نشته حقدار د بندګي شو دا غو فتخذوا نساء وکیل سمار صبر خرب تر کیسه قسم خبرې کوي بس ته بچی کوي صبر وکړي وصبر صبر کوا علامه ما با زمانه یقولون چې داخله کې وای مفعول به کړ خبرې کړې دي شیخ عبد السلام رحمه الله چې مکړي تقریبا نادر وهجرهم وبرد ذي حجرا جميله پر خود خو مطلب کنزل بنه کوي ورته وذرني برید ما اڅو چې تکذیب کوونکي خواندان د خوشی شي او مهلت ورګدوی قليلا کم وخت ان لدينا يقينا زمون سره زولني او جهنم وتعام طعام د خوند تکلیف او عذاب دی مندرناک الله اکبر قیامت ابتدا حل یوم پاورز منی چې شرق وخری داسمه کو غلونا وکانت الجبال ذا غلونا ان شاء الله یا غډېرې د شګي بيدون کې ان ارسلنا يقينا من لګل تاسو له رسول شاهدم بیانون کې علیکم تاسو مې لکه څنګه چې موږ لګل او فرعون رسول به عمره
فعصانا فرمانه کړه فرعون د رسول او فاخذنا موږ په نیولو سخت فكيف تتقون څنګه تاسو بچ شئ چې تاسو کفر وکړئ یوم دا ورځ بارکی یجعل شوب ګرځي الله اذا ما شوم بډاګان دغه څنګه تاسو انکار کوئ پایور زما د عذاب نه بسوم بچي السماء د اسمان چې تاسو چودین کې به پایږي کان وعد الله وعده مفعول پوره کړی شوی د بکیکی ورسې کې اوس بیان ده دی ترغیب د قران لا ان هذه یقینا دا چې تذکرہ له فمن شاء دا چې خو کې ودني شیخ بل رب لر سبیل الله ان ربک یقینا سار پویږي با انک ته چې ته قوم ودرېږي ادنا کم د دو درې مد شپې یعنی مې یا پورا درې ما او طائفه یوډه من الذين دا چې ما کا چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شپې پورې ودو به بدرې مې سکه وچ شو اعمال به وکړه به سرور مې کې به ودو او الله چې دی انداز کړی د اشپا د ورځ عالم الله معلومه چې تاسو د حساب لاندې رانه والے ټول غیر بینک فتاب علیکم الله سنتیا او سو تاسو باندې فقره ول ما ته اسرا چې تاسو اسانی د قران نه علم الله معلومه یقینا موجود بشي په تاسو کې باج مریضان او نور چا برواني په سمای کې ابتغون لټي په فضل الله او نور بجګړه کې د الله په دلار کې مجاهدین ټول شپه خو بیان شو درته نو فقره ول چې اسانی تاسو د دنه یو ځکه په ادوار د وخت بل ځکه په ادوار د اجزاو واقیم الصلاه پابندی مانځه کوي ورکوي زکات او قرض ورکوي الله له قرض حسن وما تقدموا اجدا سو مخکې لګي د خپل ځانونو لپاره من خیر کوم عمل چې د حدیث برابر نو منده به ثواب الله سره هو خیر غره او اعظم غټ په بار د اجر او استغفر الله الله ربکنه واړی یقینا الله غفور رحیم بخون کې مهربان دي روسا سورۃ کې وزداوي چې کړه د بتور مثال د شپې قیام الليل کې نو سبا خلق له بیان کا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر اغه څوک چې تخلق لوي دثرونی پټ میږي پټو صادر وغندره د آرام وسم الله وتاړه ودرېګا کو موجه شفان زلیره ورکا وربک سارب چې فکبر لوی بیان چې دالوې دي جامر پاک اور روز د قشاند ګنا نه ځان ساده ولا تمنون اثباتنا ما کوچتا ډیر کار کړي د شبنو شما جان رانکی ولا ربک سارب لرفس بر صبر کو فیضا پاتم چې شپېلو आवाज وکړي شبلې شپېلې کې فذلک دا چې یوم ایزن بده ورځ باندې ورځ سخته عل کافرین بغیر مسلمانانه دا سانا ذر ما پرېدا او څوک هغه څوک چې ما پیدا کړي وحیدن اکی واده وجعلت له به مگر زول هغه لپاره مال ممدودن وګدو وبنینا زامن شهودن حاضر او موږ تیار کړل له هغه لپاره تمهیدن هر قسم اسباب د آرام ثم يتمو به تمل لري اندري خبرې زبزید کم کله د شنه د نو کان یقینا موږ د ایتون د لپاره معاند دی زر دې چې موږ به اوخی جو سعودن په یو چړای انه فکر یقینا د سوچ وګو اندازې ولا غول تبادی څنګه اندازې ولا غولا بیره تباشي څنګه اندازې ولا غول به نظر وکاته ثم عبس به تندیر اتریو کې او د قشان تندیر غونجي کې واو بصره رنگ بدل شو ثم ادبر به اشاره واړه ولا واستكبر وکړه او فقال ویل چې ان هذا نه دا مگر دروغ نه خلق لې شي قرآن ان هذا نه دا الا قول البشر وان هذا شړي زر دې چې موږ به داخل کړل وي سقر دا اوس په لې سقر سره لا تبقي باقي مبرين د دوی نه نو سرمن لا تبقي نه باقي پری دي ولا تزر نه پری دي معنا ته نو ته څو بچ کې دي شي نه د پندامونو کې صفات کې دي شي رئیستون کې د بشر سرمن لا علي ابای بین الناس ملائک دي وما جعلنا من ذکر ذل اصحاب النار خوندان دي اور مگر ملائک وما جعلنا من ذکر ذل دي شمور مگر فتنه امتحان للذین غشال کفر کړي دي او بل دې لپاره شیخینو کې الذين اخرج ورل شوی کتاب او ازاد الذين وشي اخرج ایماندار دي په بار د ایمان سره او شک نه کې الذين اخرج کتاب ورل شوی د مؤمنان هیڅ شک نه کوي وليقول شو الذين اخرج بزونه کې مرض دي والکافرون غیر مسلم چې ماذا اراد الله بهذا مثلا الله له مثال ولې راو څه لپاره مخالفین د اعتراض وکړو زموږ دیوان مقتضیات کې دا چې کوم خبر الله کړی دا به معنی کذالک الله اذا قشان الله خطا کوي گمراه کوي من شاء چاره شو غړي رواني چاره شو غاړي وما يعلم من فيك بلکر رب باندې له شوا دا یو اثر کې راځي موسی عليه السلام الله عز وجل له ویلي اسماء کې تاسو څوک دي ملائک وې څومره خلک دي څو قوم دي وی ویل شي دولس وې دی قوم شمیر څومره دي وې د دنیا کې د خارو د شګو څومره ذرات دي الله اکبر ابن کثیر لیکلی بغیر د کرام الکاتبین هر انسان سره تقریبا د شي وای شي شل ملائک دي الله عز وجل د شي عجیب ذات د شي لوی ذات د ورته ذکر کړه چې ګوره تاسو باندې دا مسله کړې دا مسله مې کړې دا ملائکه را لګري دی پای باندې الله پوي دی وما هي ان دا مگر یادا شه بار د بشر انسانانو هغه ولې څنګه نو ذکر کړی شوند یقین شک راغی او نو ضرورت
کله د سین اول قمر قسم دی ورې سپوږمۍ باندې ولې بشونه اشاره واړي وسبه به سبا باندې چې کله رڼا شي ان یقینا د یولي نه خدای نه خو نذیر يرور کون کې بشار الله لمن شاء چا چې خو کې منکم ساسونه يتقدم چې مخ عملو کې پریدي وی کې پریدي امر نمخ کې رستا خو کله نفس نار او نفس ما کسبت باز چې کسب کړی دی ګراو دی الا اصحاب اليمين خوندان د کی طرف فی جنات باغونه کې به تسالون یبل نه بتفوس کوي د مجرمین مبارک چې تاسو داخل کړي بری سقر کې قالو دوی چې مونږ نو لم نکو نو چې مونږ منځک الله اکبر ولم نکو او نو مونږ چې مونږ ته عمر کو مسكين لرا او وکنا مونږ چې نخوز غب شپ بم لګاو د غب شپې نو سره وکنا نو کده مونږ تکذیب کو به امیدین ورځ جزاء حتی تر دې چې راغم لرا مر یقین معنا مر فما تنفع النفور نه کې دل شفاعت شفاعت کوونکی فما لهم بجنی شذر رانی تذکری نه مورجن اراس کوونکی کانهم گوی کې دوی خرید الله نفرت کوونکی د دین نه منډه لګ فرت تكتب رزمرینه د دای صفت بدای شجاع وي بل یرید بلکې اراده لري سره منهم د دینه تاجور کړي شي په خوره وری کله رسینه ده بل يخافون الاخره دانګری کې د اخرت نه کله رسینه ان او تذکره ده فمن شاء شاشه کین یاد کی دوی ناخل الا نشد الا یشاء الله مگر شاء الله وړي هو اهل التقوى اهل د دې چې داغه يروشي او اهل مغفرت ده بسم الله الرحمن الرحیم سوره القيامه دلته اوس به قیامت تشکر الله بیان لا الله د شنه ده قسم کوم به یوم القیامه پورز قیامت ولو د شم دلک داخل شوی کې قسم کوم په نفس ملامت کوم کې حسن بصری وزام ملامت کی چې ولې دا کار کړي ولنه ده ايحسب الانسان انسان ګمان کوي چې موږ راځمانو کې داړو کې بلا ول من قادر على ان نسوي چې برابر کوي د بندونه بل يريد الانسان انسان اراده لري اب جرا ما چې انکار کوي دا حال نشه مخه مخرتلون کې دا حالات الاتی يسأل د بوس کې ایان یوم القیامه سوغ ورځ قیامت فاذا برق البصر الله چې کله پړه کوي د اثرږي او ستور شي سپوږمۍ وجمع الشمس والقمر دواړه راځم شي معنا بیرورا یو له ورغورځي ابو هرره صاحب شراوی ته نو خلکو ورته دا والی وی ابن اخي اور رسول الله صلی الله علیه وسلم د شویل دي خلکو به عزت په خاطر باندې چې بندگی کړی دا یقول الانسان انسان بو یوم ایزن په ورځ مې فرشر ته ته یکتا کله د شین شلا وزن شخلاصي وزر بلیسر کلام مضبوط استړي ورزي الى ربک سارب لره یوم ایزن په ورځ باندې ور روانې دلی المستقر اطلاع ورکړي انسان لره په ورځ باندې ما قدمه چې کوم کړي کوم پر خو دري یا مر نه مخ ورسره مسله بل الانسان بلکې انسان په خپل ځان باندې بشیر لیدون کې ولو القا معذر اگر کو ورزي وزرنا لا تحرك مخزه په دې باندې خپل شبه دې لپاره چې تادی به وکي ان علينا يخرم په مقدد جمع کول له وصل قران په دمه باندې ولا معنا دا مونږ باندې جمع کول لي او وس دا خبره ذکر کوي چې کله به تور مثال مون قران لولو دغه به تم روانېګا فاذا باغت ما الله چې موږ لسره کول د قران جبريل په واسطه نو تم روانېګا قران دغه لستو ثم ان علينا بفصل دين يقينا فهم بني د بیان د قران کله الله د شنه ده بل تحبون العاجل بل تاسمين کوي دا دنیا سره خدمتون کړه وتذرون پر خودل د تاسو الاخره اخرت وجوه مخنب يوم اذن بده ورځ باندې تر تازه الى رب اخبر رب لربغوري د الله سره ملاقات کی په دنیا کې د لوی منقبت ته حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنتیان له الله او چې واړ بنار سي درکړي دا خپل ځان ورته ښکار کړي نو ټول الله له سجده شي معتزله وی چې اعلان عم ربها نا رب لك تل مراد دي ووجوه سمخونه به یوم ایزن بده ورځ باندې تریو ګمان بکای یو فرج کړي شوی بیا په دې باندې فاقرات د افت شمله ورته ماته کی کله د شنه د اذا بلغت التراقي ذکر روح راشد مارای تقیل ویل شي وقیل ویل شي من را سوق دم کون کی وظن ګمان وو کې یقین وو انه الفراق دی وکي جدا کېدل د روح د بدن یا جدا کېدل د شری د خپل خاندان نه سړی مرش والتفت الساق الله یوبجه زوګل شي پونډي سره ستارب لره بده ورځ من المساق ورګرځیدل دي فلا صدق تصديق نو کړه ولا صلى منجم نو کړه ولكن كذب تکذیب کړه وته والله مخاړه ولو ثم ذهب بلا خپل الله يتمتع تکبر کړه چې وړاندې ورسته کی اولا لك تبيد تعالى بيت تبيد تعالى ثم اولا لك بيت تعالى تبيد بيت تبيد ايحسب الانسان ګمان کوي چې دا په دې کې چې ته د محمل خونش پاتې کړي علم یکو نو دا څاڅ کې د منی چې واچول شو یمنا په دې بچدان کې دینه پیدا کړ الله وایي ثم كان علاقه بيتنګ وینه شو فخلق الله پیدا کړ فسوا برابر کړ فجعل منه الزوجين به وګرځول دا نارینه او زنانه جوړي الیس ذلک بقادر دا قادر دی چې مړي ژوند کی ولنه بلا الله قادر دی په دې خبره باندې چې دا به مړي ژوند کی سوره الدهر بلنم دي سوره امشاج سوره انسان هم دي اول ایتونه کې وایي چې ګور انسان هیڅ شي نه وي د منی نه پیدا کړ ثم تکبر ناز نخرا غټه غټه خبرې شنی استل به دوه قسم خلک ذکر شنو چاله بشارت دي چاله تخفیف
هل اتا یقینا راغله په انسان باندې حين یو وخت من الدهر د زمانه لم یکو شی مذکور شي نو سوالدار منی خو نه چې یا چې په خاص نامه په دې معنی کې ګور اډو کې درکړو سترګې درکړي غوګونه درکړو جبا ان خلقنا الانسان یقینا موږ انسان پیدا کړی منو ته د ساز کې منی نه امشاج ګډ وړه د مور پلار نبتلیه په د باندې امتحان کوي اړو راړو دا فجعلنا بغرزو دا سمعان اوریدونکي او بصیر لیدونکي ان هدینا یقینا من خذل کړي د لړ دلاري اما شاکر یا الله توحید قبل ان کې دینا شکر او ان عادتنا من تیار کړي کافرون لره الله زنجیران او توقونه او سیر اور ورکړي شوی و جانب مقابل له بشارت تفصیلی کڅو قران باندې داغه بس نتیجه ان الابرار یقینا نیکان شری یشربون اسکل بک الله د ډکو کاسو د شرابو او کان مزاج د ایسر غډون د کافور دی یخچینه ده عینا چې نه د اسکل بک بیا پای باندې عباد الله د الله بندگان به من منها دویم قول ده بمزجها او دوی بروانی اغیر تبجیرا پروانه ولو بل دو وفا کړي بن نظر په نظر باندې وای خافون یری بدا ورجن کان شر دی شر چې خورور دی ويطعمون الطعام دوی ورکی طعام له حبي سره د محبت دی الله محبت دی مسكين محبت دی مال او محبت دی فعل مسكين لا یتیم لو قید لا به دې سم نه کېده کړته وسړی چې سره احسانو کې به ورته اشاره مال دعا وغواړه عائشه رضی الله عنها سره چې احسانو کو نه به دا مرتنه وي چې تمہارا دعا وغواړه نه الله لپاره مسله کوا انما نتمکم نو یقینا متاسو تو عام در کول وجه الله الله را مخ د پاره لا نريد نو غواړو تاسو نه بدلونه مننه ان نخاف من غيري غرب زمنا یو من په بار دا غورس کې ابو سنشا سخت رقم تریر شر خور ور در طرف سخت او سخته فوقاهم الله فصلى وبچ داخل الشر دی ولجنا اولقاهم ور بګیدل رتا زي خوشالي وجداهم بدل ورکې ما صبر وسبب دا چې کوم صبر کړي دی جنت او حریر ریخم او متکئین تکئ به کړي فیا باغی کې الله راي کې بتخنو نه بګوري پای کې نور چر د یخنی او نجدي به علیهم بده معنی سوري او وزل قطوفها نجدي شي به دغه میوي تذلیل به نجدي کته او بل ويطاف غرزولې به شاله پای باندې لوکي د سپینو زرو او ګلاسونه كانت قوارير شغه د شیشي د سپینو زرو دي او د اندازه کړي د په اندازه چې د اندازې پر بدار شرابونه ډکو به بسکو او اسکل به کیفیا پایږي کا سند ډای کا سو کان مزاج او دغه غډون چې زنجبیل دی بل شي ده عین چې نه ده فيها په جنت کې تسمى چې نامدار ده سلسبیل یخواله خوګواله څوک به خدمت کوي ويطوف غرجب عليهم بدو باندې ولدان الکان مخلدون همیشه یا همیشه بیګرو دي یا مخلدون همیشه دي یا غاړه کې والي اذا رايتهم چې تبو ګوري ګمام په وګي شمال غلړي دي خوري وري دومره حسيني جدا جدا کارونه کې وبندي سو شربت جوړي سو ترکاری و اذا رايتو کله چې وګوري بده چې وګوري لوی حکومت او ملکن کبیر او نعمتونه حکومت لوی حکومت دي بر جامع الله وګړي جامع په دوی باندې وي دورې خمو شنو و استبرق او غټو عليهم انا جامع په دوی باندې وي بر هیڅو د نری ورې خمو شنو غټو اچولې به چې دره باوګام بده کې شپینو زره اوس کې په دوی باندې رب د شرابن تو او شراب پاکه جواب د سوال د نعمتونه ولې ورکړه ان هذا يقينا د استاسو لپاره بدل او کانا و من دای ځکه استاسو بدل چې مشکوره قبول شوه دا جنت پس ملایويږي په قران ان نحن يقينا منزل کړه په تابانه قران تنزيل منازل نفسبل وش قران بیانې مشکلات برازي صبر وکړي حکم ربک د الله رب حکم لا اله حکم ربک یا دلم اجلد لاجل حکم ربک اولا تتدابي داري بنه کې منه د دین د ګونګارو ناشکر او اس کولات نوم درب د شهر ما ذکر ومن الليل دشمي من له سجده کوا غل تسبيح ورته بیان ول يشفا ان هؤلاء يقينا داخل مینه کې راځي دنیا سره زل ختمي او دوی پر خودري وراهم خيرين مخکي ورز درنه نه خلقنا وما الله موږ دوی پیدا کړی او به مضبوط کړی دي اندامونه و اذا شئنا کله چې موږ غواړو بدل وکړو دي غوړي مثال نور تبديل بدلولو دا به ختم نو برابر ترغیب دی قرآن لا ان هذه يقينا دا شی تذکرہ ده فمن شاء شاشه خو کې ودني چې خپل رب لره سبیل الله وما تشاؤون نبکی یا چې تاسو غواړئ الا ان شاء الله کېږي باش الله غواړي یقینا الله دې علیم او حکیم حکمتونه والا ایت خل داخله من یشاء چې غواړي خپل رحمت کې هر چې ظالمان دي الله تیار کړی دوی له درناک عذاب بسم الله الرحمن الرحیم سوره مرسلات دې کې ابتدایي کې شواهد پیش کړي دغه نور څه به قیامت حالات به هغه انسان چې تکذیب کوي د ورځ د قیامت هغه لپاره تفصیلی تخفیفات والمرسلات صفت د بادونی کا قسم دې په ملائکه چې راځي پر لبسه عرفا متواتر فالعاصفات قسم دې په ملائکه مات تیز دي ماتون کې په ماتولو ونی والناشرات قسم دې په ملائکه چې خورون کې دي خپل سي پوره په خورولو فالفارقات قسم دې په ملائکه چې خورون کې دي ورې جدا کولو فالملقيات ذکر قسم دې په ملائکه
چې غورځونکي وحی لا عذرا د پاره د فعل عذر او د یری څوک سباونه وي ته الله بیا لګره مو منلې انما یغنن تاسو سره وعده کې چې کوم شی واقع کیدونکي قیامت دستوري بسګي فاذا النجوم الله اذا دستوري بخل کړي شي واذا السماء د اسمان الله یکراو کړي شي واذا الجبال د غرون الله یوارزول شي واذا الرسول الله رسول امر جمع کړي شي الله اکبر لاي يوم انك مورث د پاره وجرت رسکړي شي دا ول نه راځي اليوم الفصل ورځ قیامت د پاره د اوی انبیاء عمل چې سره الله قیامت کې بسختي وما ادراك تسبق ما يوم الفصل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما اثر عبد یو کس چې کله دا د وحو حدیث دی ټوپونه ورته بکار دي زلور ته انسان باید راوالي شي مفسرین لیکي چې کله یو سړی ګناه کې به رب العالمین عفو بخنه وغواړي که د ورځې اوی کړه دا ګناه وکړي اته ملټه ورسته ام الله عز وجل دا معاف کوون کړي دله معاف کوون کړي وجه دا چې دا برجله کې الله لپاره معنی دی نو الله دا ذکر ورسره شوی چې داخله توبې وباسي یوم الفصل د څه ورځ چې داخله بجودا شي وما ادراک او د څه په دا یوم الفصل صدا ویل د څه ورځ یوم ایزن په دې ورځ باندې تبعیدا ویل تبعید مکذبین لا څوک دا ورځ نه مني الم نهلك الاولین من دې برباد کړي اولنی به من دې وربشي کړي دا ورسنی کذالک د قشنکار کوم بل مجرمانو څوک مخالفت کې ګیروي دنیا د عذاب نه پس بچ کېږي د رسول الله په وجود د رسول الله په محبت په استغفار په ایمان په شکر په تزارع په امر بالمعروف اویل تبعید مکذبین لرا الم نخلقکم ایمنی پیدا کړی تاسو نم نخلق من ما اندوبونه ما هین چې سپکې دي معنی سره ورته ګوري د منی سپکه معلومیږي او فجعلنا بهم دا اگر سوال الله تعالی وی فی قرار په یوځای کې مکین مضبوط د مور رحیم یادې الی قدر معلومه نه ټیله چې معلومه را الله را معلومه را خلق را معلومه نه همیشته شپګو دوه کلمه به اضافه وخت نشته ولې عائشہ به فرمایي او مونږ اندازه کړی فنی مل قادرون ډیر خان اندازه کوونکی یو مون ویلن تبعید یوم ایزن په دې ورځ مکذبین لرا سوک تکذیب کوي د دې شینو علم نجر الارض موږ دا ګرځوي د اسماء کې فاتن غونډون کې سمانه احیاء ژوندو مړوله چې شپه شي تاسو ګره ماقام د جلاله آباد د خارله څوک تلاشه کې داخله روان دي کورون لږ کفات سار چې شي بیرته اخري دکانون لنو کفات دا معنا ده او جعلنا به موږ ګرځوي فی ابدی کې رواچ غرونه دنګ دنګ د تورغړ د سپین غر او موږ کلی بتا سو منه ما انوبا الله فراتن خوږي ویلن تبعید په دې ورځ باندې مکذبین لره ان طریق روان شي لا ما اصل چې تاسو یې تکذیب کو ان طریق روان شي اصول لره چې خاوند درې څنګه وي نه یخده ولا یغنی نبی فروي کولای شي د لمبونه ذکر دود بچ سوري ان ترمی دا ور چې وشتل کې به شرر مبشر کومانه قلقصر لکه تعمیر سمانه کتا سو ګوري په علاقه کې شغټ غټ تعمیری د دې تعمیر په اندازه د دې سره د بچر کې دي او یا قلقصر لکه دالوی بنچونه کانه ګویا کې دا چې د الله تعالی یو خان دي زیړ تشبیه یې ست د بجړوالي د سیمونه سموالي کی اویلن ته ویدا یوم ایزن بده ورځ مکذبین لړه هذا دا چې یوم د شورز لا انتقون داخله به خبرې نه کوي کله داخله به خبرې کوي حالات جدا جدا دي او نبی اجازه ورکړي چې لوم دې لړ چوزر پیش کی ویلن ته ویدا یوم ایزن بده ورځ مکذبین لړه هذا یوم الفصل دا ورځ جدایی ده من تاسو را جمع کړی تاسو را جمع کو بخاری مو ټول یو څل شل سپونه دي ته سپونه بزمږ د امتی حدیث کې راځي 500 کال بسړې ولړ انتظار مؤمن باندې مر اندازه درکې یو پرز مازټه او انسان په قدم نشو چته ولې لما فعلت وكيف فعل درکار دی ولې کړو څنګه کړه بربند وو د اضافه نو کان چې د غوټ شوی دی وخته غوټ شوی دا په ټول در بشون کړي ته وسوګره په کم سوچ کې به کم کیفیت کې عائشہ بیوی له بل داخله نه ګوري وغړې صح حالات او د انسان په الله مخه د شي ولاړ لکه چيلې بشي رفيقي به ودرې دې بنش ملک به بزور ودرې او الله بغیر ترجمان نو سره خبره کوي ویل انت بيد يوم ايزن بده ورځ باندې مکذبین الله نو هذا يوم الفصل دا ورځ جدای ده موږ تاسو راځم کړو د قشام بخاری فإن كان لكم کستاو د بار چرته چل مری نه جوړ کې د الله مقابله کې زی الله واستیک تا کوي اجازه راوړي ټم راوړي شي کوي ویل انت بيد بده ورځ مکذبین الله را چې دا حل نه مني وز بشارت ان المتقين يقينا تقوادار الله بصور شنو کې وي او فواکه مې وو کې ماده څنګه شي دی خو غني حدیث کې څومره خوراک سړیو کې نو خلبه تیو ځای نمبر غوندي بوي کوي کلو خوراک کوي وشتره مسکل کوي هني ان کثیر دین کې ما غنو تعامل استاد عمل د وجه دین معلومه کې سړی جنت داخلي کې په عمل حدیث د مسلم کې راځي د الله په فضل باندې راځي جواب داخلي کې د الله په عمل باندې په فضل باندې او به بنگلی چې په اعتبار د عمل سره درجه حدیث کې راځي شهید د پر اصل درجه دي د یوې درجه د بل ما بین کې دمر مسافت لکه زمکه او اسمان الله اکبر ان کذا او ادنا د جنتی ورسنه جنتی چې جنت جهنم نه راوي جنت لور داخلي دنیا لشند بل الله ورکی سالم شه فرمایي چې الله سره ملاتفه کی کاش کې زوي یو خدای رب العالمین سره خبره وشوي بل اخره کسر و در جهنم نه
ان كذلك يقينا د قشام بدلور کو کانوا لا محسنین چې عمل د الله لپاره کوي او د نبی رسول سنت برابر. او ویل تبید یوم ایزن بده ورځ مکذبین شي انسان نه مني کلوا خراک او تمتعوا مسیاسر قلیلا کم انکم یقینا تاسو مجرمان. او ویل تبید بده ورځ باندې مکذبین لړا واذا قيل شكلوا ویل شي لهم در رکوع کې رکوع نه کوي. او ویل تبید بده ورځ مکذبین لړا فبأي حديث مصدق قران په بارک زجر ورکی په کم یو خبر باندې بعده دین ورسره داخله ایمان راوړي. نو آمنا بالله وبكتابه. سوال دار چې د قران له حدیث ویل نو قران مخلوق دی. جواب دار منل غیوم مراد ده نقل الله په کوم یو خبره باندې داخله به ایمان راوړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین.